د کهانې شروعات کې مونږ یو الک وینو کم چې پروړ رواني دغه ټایم د پسې گاډي کې څوک لګي نو دې ډېر ویریږي او واپس روانې دوالي چې دې کې پیغه کس راشي او دې رونیسي او کډنیپ کی بیا سین بدل شي نو مونږ یو تور الک او سپینه جینې وینو د دې الک نوم کریس وی او د جینې نوم روز وی د دې سپینې جینې د الک خوخي او د سره واده کول غواړي نو دته وایي چې ته زما مور او پلار سره ملو شه د الک ورته وایي چې ستا د مور او پلار به زه یا خوښي کېږم یا نه هسې نه زما بېعزتي وکړي نو دا جینۍ ورته وایي چې نه داسې سم نشته د دې تور هلک یو پولیس ملګری وي نو دی هغه ته ټوله خبره وکړي هغه ورته وایي چې خیال کوه چېرته په دوکه دې بو نه ځي حالات خراب دي خیر دی موبایل بند کړي او دا روز نومې جینۍ ډرایوینګ کوي دی چې کور ته راشي نو د دې جینۍ مور پلار د هلک له راوځي خو هلته حالات الټوي د دې جینۍ مور او پلار د دې هلک ډېر عزت وکړي او هغې ورسره ډېرې ښکلې خبرې وکړي دې سره د هلک ډېر خوشحاله شي بیا یې د جینۍ د پلار کور کې وګرځئ او تصویران ورته وموښئ هلته کریس نوټ کړي چې نوکران ټول تور وي دی چې بهر راوځي نو هغه مالی یې هم تور وي او هغه دته نیغ نیغ ګوري دا سړی کریس ته وایي چې دا نوکران زه لکه د بچو ساتم د دې نور څوک هم نشته دې سره د کریس زړه نور هم ښه شي خیر دی بیا هلته کیني او ټول خبرې کوي نو د جینۍ د پلار ورته وایي چې ته سګرټ خو نه څکې نو کریس ورته وایي چې او څکم خو زه کوشش کوم چې سګرټ پرېږدم نو دا سړی ورته وایي چې بدغم مه کوه زما ښځه به دې واړئ دا به تا هپنوټایز کي او ته به په خپله سګرټ پرېږدې هپنوټایز دې ته وایي چې کله د یو کس د بل کس دماغ په خپل کنټرول کې واخلي دې سره کریس ډېر حیرانه شي چې دا ښځه خلک څنګه هپنوټایز کوي خیر بیا د ډینر ټایم شي او هلته د دې جینۍ ورور هم راشي هغه هم کریس سره ډېر ښه ګپ ولګوي بیا د شپې دا جینۍ ودی خو کریس له خوب نه ورځي ولې چې د ده په زړه کې عجیبه بېچیني وي خیر دی د هغه کور نه بهر راوځي نو دی وویني چې هغه مالي تیزۍ سره د ده طرف ته رامنډې وښي دی ویریږي خو هغه مالي په خپل ټریک روانې منډې وښي اخوا په کړکۍ کې هغه جینۍ د ده په تماشۍ او عجیبه عجیبه چلونه کوي کریس ډېر ویریږي او دی کور ته واپس رادننه شي نو هلته د جینۍ هغه مور دله آواز ورکړي او ده ته وایي چې ته څه کې راشه چې د سګرټ هغه عادت درله ختم کم کریس ورته انکار وکړي خو بیا هم د هغې په خبرو کې اثري نو دی ورته کینی کریس د هغې مخې ته صوفه کې کینی نو دغه ټایم د دې ښځې په لاسو کې پیالې او چمچۍ کومه چې دا ښځه بار بار تاوی را تاوی دا ښځه د ده نه د خپلې مور باره کې تپوس کوي او دا هغه چمچه تیزۍ سره پیالې کې تاوی بس دې سره په کریس باندې اثر وشي او د ده سترګو کې اوښکې روانې شي دی هپنوټایز شي او هغې ته ټولې د راز خبرې وکړي دا ښځه د کریس دماغ دومره کنټرول کړي چې هغه ته ځان په هوا ښکاري او دی یو خالی دنیا ته لاړ شي خو اصل کې دی د هغه ښځې مخې ته ناستي دی اکدم د خوبه راپاسي نو دی ځان سره وایي کو چرې ما خوب لیدو دی بیا بهر وځي نو هلته دی هغه مالي وویني دی د هغه خواله راشي او هغه سره خبرې کوي نو دی نوټ کړي چې د هلک ځوان جاني او خبرې د بوډاګانو په شان کوي د هلک ورته وایي چې بېګانې کلاس دې څنګه و او سګرټ دې پرېښودو که نه دی سره کریس ویریږي چې هغه بېګاني هر څه خوب نه و بلکې حقیقت و کریس هغه جینۍ پسې راشي او هغې ته وایي چې ستا مور ما سره ښه ونه کړل زما د اجازت نه بغیر زه هپنوټایز کړم خیر دی خبرې کوي چې دی کې بهر بلا شي ګاډي راشي روز دی کریس ته وایي چې دا خلک زما مور او پلار روغ غوښتل ولې چې دی ستا دپاره یو پارټي کړې ده کریس نه خپله خبره هیره شي او دی خلکو سره ملاویږي نو دی نوټ کړي چې پارټۍ له ټول بوډاګان خلک راغلي وي او هغې ټول سپین پټ والی صرف یو کس پکې تور وي او عجیبه خبره دای چې هغه ځوان جاني خو کپړې د بوډاګانو اچولي وي او بیا یې چې ښځه راشي نو کریس نور هم حیرانه شي ولې چې ښځه یې هم بوډۍ او د هلک هم خبرې د بوډاګانو په شان کوي دی بیا دننه کمرې ته موبایل پسې راشي نو هغه ورله چا د چارج نه لرې کړي وي پس دغه ټایم هغه توره نوکره راشي او هغه دته وایي چې ما صفایي کوله نو ځکه مې ستا موبایل د چارج نه لرې کو دلته کریس دی جینۍ ته د خپلې یرې باره کې ووایي نو دا جینۍ ورته وایي چې یریږه ما دا خلک ډېر ښه دی کریس نوټ کړي چې دا جینۍ خبرې کوي او سترګو نه یې اوښکې روانې وي کریس نور هم شک کې شي او دی هغه خپل پولیس ملګري ته رنګ وکړي دی هغه ته ټوله کیسه وکړي نو هغه ورته وایي چې ما تا ته ووې چې په چا یقین مه کوه دا خلک به تا هپنوټایز کړي او خپل غلام به درنه جوړ کړي خیر کریس هغه سره خبرې وکړي او بیا بهر راوځي نو هغه ټول خلک ده ته ډېر متوجه شي لکه چې دا چېرته بل مخلوقي کریس ډېر حیرانه وي او دی هلته هغه تور هلک له سبچکې تصویر وباسي چې هغه ملګري ته یې ولیږي خو بدقسمتۍ نه پلش کولو وي نو د هغې رڼا په هغه هلک ورشي او په هغه څه چلو شي او د پوزې نه یې وینه
روانه شي هغه په کریس باندې حمله وکړي او دته وایي چې د دې ځای نه تخته دا خلک ته کریس خلاص کړي او بیا دې ټول کریس کینی او هغه قسم بیا نارمل شوي او هغه د کریس نه معافي ومغواړي د جینۍ د پلار کریس ته وایي چې یریږه ما دته داسې بیماري ده دې کله کله داسې کوي بیا کریس دا جینۍ ځان لکي او دې ته وایي چې دلته ډېر عجیبه چلونه کیږي او زه دلته نور نه ایسارېږم زه چې ځو دا جینۍ ورته وایي چې زم دلته نه تلل غواړم خو بس اوس دومره صبر وکړه چې دا پارټي ختمه شي بس بیا به لاړ شو بیا کریس هغه خپل ملګري ته د دې توره لږ تصویره مولیږي نو دې سره هغه پولیس دته رنګ وکړي او ورته وایي چې دا لږ خو د ډېر وخت نه غیب دی او دې چا اغوا کړی و اصل کې دا توره لږ هم هغه وي کم چې مونږ سټارټ کې ووینو او څوک یې اغوا کړي کریس ډېر زیات ویریږي او بس دې خپل سامان راټولوي دغه ټایم روز راشي نو دې ورته وایي چې د ګاډي چابیانې راکړه نو هغه ورته وایي چې څه چلو شو دې ورته وایي چې ته چابیانې روړه بیا دې پویوم دا جینۍ چې چابیانو پسې لاړه شي نو هلته کمره کې کریس یو المارۍ وویني دی چې د المارۍ خواله راشي نو هلته بلا شي تصویراني په هغه تصویرانو کې د جینۍ سره بدل بدل هلکانې او هغه ټول هلکان تور وي یعنی دې جینۍ دته هم دروغ ویلي وي چې ته زما لومبنۍ هلکې دې پوه شي چې دا جینۍ هم دې سره ملګرې ده دې هلته نه تلو والی چې دې کې هغه جینۍ او د هغې مور او ورور د ده په انتظار د جینۍ رور سره لاسو کې هتیار ومي کریس دې جینۍ ته په غوسه کې وایي چې د ګاډي چابي راکا نو بس دا جینۍ ورته خپل اصلیت وښیي او ورته وایي چې دا واخله چابي ته چېرته ځې اوس دغه ټایم د دې جینۍ رور په دا حمله وکړي او اخوا یې مور هم پیالې وټنګوي او هغه کریس بیا هپنوټایز کړي دی بیا کریس بیسمنټ ته راښ کړي او هلته یې بند کړي بیا چې کله کریس له هوش راشي نو دی هلته په سوپه کې تړلی وي د ده مخې ته یو ټي وي لګېدلی وي او د هغې نه دته پته ولګي چې د دې جینۍ نیکۍ او طریقه ایجاد کړې وه هغه به بوډاګان واپس ځوانول هغه دا خبره کوي چې توریان همیشه د سپینو نه تکړی او د دې عمر هم سې وایي نو په دې وجه هغه د بوډاګانو ژوند سیوا کولو دپاره دا طریقه ایجاد کړې وي چې د توره لږ نه دماغ وباسي او د هغه په سر کې د بوډا سړي دماغ ولګوي بیا په ټي وي یو بل کس راشي چا چې کریس په نیلامۍ کې اغوستی وي یعنې هم ده سره به د کریس دماغ بدلیږي هغه سړی دته وایي چې اوس به زمونږ اپریشن کیږي او زما دماغ به تا ته لګي بیا به ستا په بدن زما کنټرولي دلته کریس پوه شي چې دا جینۍ هم د دې ګیم حصه ده هغه تور هلکان ځان پسې کوي او بیا یې دلته په دوکه راولي دی بیا دلته د مالداره خلکو نه پیسې اخلي او بیا د هغې دماغ د هلکانو په سر کې لګوي په دې وجه د هلته نوټ کړي وي چې کم تور هلکان یې هغې چلونه د بوډاګانو کوي یعنې د هغې په سر کې د بوډاګانو مازغی دغه ټایم کریس نوټ کي چې په کومه سوپه دی ناست دي هغې کې معلوم شي بس एकदम په ټي وي باندې بیا پیالې او چمچه وټنګېږي او دې سره کریس بېهوشه شي بیا دې خوا مونږ وینو چې د دې جینۍ پلار کم چې ډاکټر هغه د هغه بوډا سړي د سر نه دماغ وباسي او دې خوا د دې جینۍ رور کریس پسې راشي ولې چې اوس د ده نمبر نو کریس پاسي او شاته نه پې حمله وکړي او بېهوشه کړي دلته کریس یو ټریک کړی وي او هغه دا چې دې د سوپې هغه مالوچ غوږونو کې کیدي نو دې سره دې د هغه پیالې اواز وونري او دې اډو هپنوټایز نشي دې خوا دا سړی هم پریشانه شي چې کریس یې اوسه پورې را نه وستو نو دې ورپسې په خپله ورشي خو کریس ورته هلته پټ شوي او هغه ورله په خېټه کې د هرن ښکرې ورکي او دې هغه ډاکټر هم هلته مړ کي دې چې هلته نه راوځي نو مخې ته یې د هغې جینۍ مور ولاړی هلته په ټیبل پیالې پرته نو دا ښځه چې څنګه پیالې راخلي بس کریس زر پیالې هلته نه ولي د دې پیالې نه بغیر د دې ښځې هېڅ پاور نه بس دا ښځه په پچکس په دې هلک حمله وکړي خو کریس هغه رامنې کي او هم هغه پچکس د دې ښځې په مرۍ کې ورکي او هغه مړه کي دې خو هغه جینۍ خپله کمره کې لیپټاپ ته ناسته وي او بله لږ سره په چیټ لګیا یعنی دا بل شکار رانیسي او دغه ټایم کریس د کوره راوځي او ګاډي کې کیني دې چې څنګه هلته نه ځي نو دا توره نوکره د ګاډي مخې له راشي او هغه زخمي شي بس د کریس په هغې باندې زړه خفه شي او دې ورته ودرېږي دې هغه روچته کي او ګاډي کې کینی اخوا پې هغه جینۍ هم پوه شي او هغه ورپسې ټوپک په لاس راوځي او ډزې پې وکړي دې خوا ګاډي کې هغه ښځه هم په کریس حمله وکړي وایي تا زما ټوله فیملي مړه کړه د هغې په سر کې دماغ پردي وي دې سره کریس نه ګاډي ګډ وډ شي او یو ونې له ورشي ګاډي کې هغه ښځه مړه شي او کریس پکې بچ شي کریس د ګاډي نه راوځي نو شاته نه پې هغه جینۍ ډزې کوي خو کریس د هغه ډزو نه ځان بچ کي بس دا جینۍ هغه مالي له اواز ورکي نو هغه مالي تیزۍ سره په کریس را منډه کي او دې کریس ګیر کي دا مالي کریس وجلو والی چې دې کې کریس موبایل راوښکي او د هغې پلش پې ووخي بس دا هلک خپل روپ کې راشي او دې پوه شي چې زه اصل کې څوک یم
دی هغې جینۍ ته وایي چې ټوپک راکه چې دی ولم. دی د هغې جینۍ نه ټوپک واخلي او هم په هغه جینۍ ډز وکړي او هغه مړه کړي. د هغې نه پس د هلک ځان ومولي او ځان مړ کړي، ولې چې د ده په سر کې د دې جینۍ د نیکه مازغی. دا جینۍ اوس هم ژوندی وي نو هغه دا ټوپک روچتولو کوشش کوي، خو کرس ترې ټوپک اخوا کړي او د دې جینۍ خواله راشي. نو دا جینۍ ورته وایي چې ته خو زما ډېر خوښ یې، خو کرس پې اوس پوه وي او دی ورله په مرۍ زور کړي. نو دغه ټایم د پولیسو یو ګاډی راشي. کرس وایي جوړې اوس زم ګیر شوم، خو دی چې وګوري نو هغه بل څوک نه بلکې د دغه پولیس ملګری وي او هغه د پسې راشي او هم دغه شان کرس بچ شي. ګرانو کتونکو کو ویډیو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.